سلامونه په دې هیله چې روغ به وئ. نن مې تاسو ته یوه ډیره جالبه او خورا ګټوره علمي یا هم ساینسي موضوع ټاکلې. دا یوه داسې موضوع ده چې په ساینس کې هم ثابته شوې او څېړنې هم پرې شوې. دا کومه تیوري نه ده او نه زما کوم نظر دی، بلکې دا حقیقت دی. د دې ویډیو په کتلو به د تاسو د ژوند په فعالیت کې خورا مثبت بدلون راشي. تاسو به د دې په رازونو هم پوه شئ چې ولې کله ناکله زموږ فعالیت ښه وي، ښه انرژي لرو، سخت کار هم کولی شو، خو کله ناکله زموږ فعالیت ښه نه وي، ټمبل یو او هیڅ کار ته مو د لاسه نه کېږي او غواړو استراحت وکړو او یا هم په خپل موبایل کې ګوتې ووهو. د دې موضوع عنوان به داسې وټاکو: د سهار لومړنۍ 10 دقیقې د ورځې د ذهن، احساس او انرژۍ لپاره تر ټولو مهمې دي. هغه څنګه؟ کله چې موږ سهار راویښیږو، وروسته له راویښېدو څخه هغه لومړنی نیم ساعت زموږ مغز موږ ته دا پروګرام برابروي چې ورځ په ټمبلۍ تېره کړو، که په سخت کار او یا هم په یو ښه فعالیت باندې تېره کړو، انرژي ولرو او که ټنبل واوسیږو. اوس راځم دا تاسو ته په یو مثال کې وړاندې کوم. مثلا کله چې موږ سهار راویښیږو، نو کله چې موږ په پیل کې یعنی په هغو لومړنیو 10 دقیقو کې یو سخت کار وکړو یعنی یو سم فعالیت وکړو، زموږ مغز ته اتومات دا سیګنال ورکول کېږي چې دا شخص نن غواړي یو سخت کار وکړي او یا هم ډیر کار وکړي او دا شخص د استراحت پلوی نه دی بلکې غواړي کار وکړي. نو له دې سره به موږ ټوله ورځ په انرژۍ باندې کار وکړو، یعنی په خورا شوق باندې به سخت کارونه کوو، هیڅ د خستګۍ یا ستړیا احساس به نه کوو او ښه انرژي به لرو. خو برعکس کله چې موږ سهار را پاڅېږو او سم له لاسه موبایل را اخلو او په خپل ځای کې ورته پراته یو، نو زموږ مغز ته دا پیغام ورکول کېږي چې نن کار ته آماده نه یو او یوازې غواړو استراحت وکړو. نو زموږ به ټوله ورځ په استراحت تېرېږي او ټوله ورځ به خپل مغزه راته وایي چې موبایل راواخله او څمله استراحت وکړه، څه کوې چې را پاڅېږې؟ ځکه موږ خپله سهار په هغو لومړنیو 10 دقیقو کې مغزو ته ویلي وو چې زه نن استراحت کوم او قرار خپل موبایل ته ګورم. خو که په همدې ورځ موږ یو سخت کار کوو، نو هیڅ مو د لاسه نه ورته کېږي او اصلا انرژي به هم نه لرو. مقصد دا سخت کار به په خورا مشکل او ناغېړۍ مخ ته وړو، ځکه چې زموږ مغز موږ ته وایي استراحت وکړه او موږ سخت کار کوو او د خپلو مغزو په خلاف عمل کوو. نو ځکه سخت کار ته مو له لاسه نه کېږي او خورا خسته کونه راته تمامېږي. خو که سهار راویښېږو او لومړنۍ 10 دقیقې چې طبعا یو 10 دقیقې په لمانځه تېرېږي او نورې 20 دقیقې موږ په یو سخت کار پیلوو یا مطالعه کوو او یا هم د نن ورځې لپاره یو پلان نیسو، نو زموږ مغز ته په همدې لومړنیو 10 دقیقو کې دا پیغام ورکول کېږي چې نن موږ غواړو مطالعه وکړو یا نن غواړو کار وکړو او یا کوم پلان چې موږ سهار جوړ کړی وو هغه مخ ته راته راولي او موږ هڅوي تر څو هغه فعالیت وکړو چې سهار موږ پیل کړی وو او یا هم موږ یې په اړه سوچ کړی وو او پلان مو جوړ کړی وو. نو په همدې ورځ به موږ ته استراحت او یا ټنبلي هیڅ خوند نه راکوي او غواړو به چې فعالیت وکړو. دا ځکه چې موږ مغز ته لا وختي ویلي وو، دا پیغام مو ورکړی وو چې زه نن استراحت نه کوم بلکې پلانکی کار کوم. نو موږ به ټوله ورځ هڅول کېږو چې هغه کار په خورا شوق او انرژۍ وکړو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو یو لایک حتما ورکړئ او د خپلو نږدې ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. د الله په امان.